چې زمونږ خلک وایي چې الله تعالی دی باباګانو دی مزارونو زیارتونو له څه ورکړي دي؟ برخې ورکړي دي. وایي د برخې خاوند دی. وایي تاسو یې نه منئ. موږ د برخې خاوند خو ته مې سار دی زبردست ډبله ناشته کړې ده، خپله برخه دې والې ده، غرمه بې بیا خورې او ماسخوتن بې بیا خورې. برخې خاوند خو هر سړی دی، د هر چا خپله یو برخه شته. خو یو دا دی چې وایي دا د الوهیت برخه دی یادوي او دا د شرک کلمه ده. د الله تعالی د قدرت برخې ورکړي دي. موږ وایو دقه کلمه د شرک ده او د دین پیغمبرانو امتونه منې کړي. او زمون خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت او په مکه کې چې اول دعوت شروع کړو د دې شرک رد زمون نبی شروع کړو. ځکه د مکې مشرکانو د الله تعالی د صفاتونه او د قدرتونه په چا تقسیم کړیو؟ دا لات سخی سیب دی، دا منات بابا دی، دا عزا ابیدا او دا هبل شهید دی. څوک شهید و، څوک سخی سیب و، څوک ابی و. دلته هم دا مزارونه دي، بیبي سیده ده او پلانۍ بیبي ده او پلانۍ بیبي ده. د بیبیانو مزارونه شته که نشته؟ لکه تاسو هم تپوس شته که نه؟ او د باباګانو شته. چا په باباګانو جنډې ودرولې او چا په بیبیانو جنډې ودرولې دي. هم دقه عقیده د مکې د مشرکانو بله نه وه. د هوبل په باره کې هغوی دا ویل دا یو شهید دی او بعضې پکې له ادم وایي چې دا هوبل اصل کې هغه حابیل و چې هغه خپل رور وجلی و د آدم علیه السلام هغه زوی نو شهید و که نه بې ګناه. وایي هغه نوم یې مکې مشرکان ورله هوبل ایښی و چې به دا شهید بابا دی، به زمونږ به د مزار ته ځو او دا به زمونږ حاجتونه پوره کوي، دا به زمونږ مشکلات حل کوي. مونږ به یې ده ته وایو، دی به الله تعالی ته وایي. الله وایي ما ته ډایرک اواز وکړه. دوی وایي نه نه مونږ به اول څه به میلاو کوډ به اول میلاو کوډ نمبر ایکسچینج سره به اول رابطه کو، بیا به بره د ایکسچینج نه رابطه کېږي. الله تعالی وایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله تعالی وایي ستاسو رب وایي وقال ربكم ستاسو رب وایي ای بندګانو واورئ ادعوني ما نه دعا غواړئ، ما ته اواز کوئ، ډارې کې کوئ. استجب لكم زه به ستاسو دعا قبلوم، زه ستاسو استجابت کوم. څومره په کلک انداز الله وایي ما نه دعا غواړئ. موږ نه که نه ودرېږه چې دې بابا ته ووایي بیا به هغه الله ته وایي. زموږ پښتانه اکثر چاته اواز کوي؟ لوی ځوانه. وایي دا پکې هغه لوی ځوان دی شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه. تاسو په ایمان وایئ شیخ عبدالقادر جیلاني په پښتو پوهېده؟ په پښتو نه پوهېده؟ ته ورته په پښتو کې چغې وهې. هغه الله ته ولې اواز نه کوې چې په هره ژبه پوهېږي؟ ته چې حسن او حسین رضی الله عنهما ته اوازونه کې، ته چې علي رضی الله عنه ته اواز کې، په پښتو پوهېدل؟ پنجابي باندې پوهېدل؟ اردو باندې پوهېدل؟ فارسی باندې پوهېدل؟ دا چې دا قوالیانې خلک وایي اوازونه ورته کوي. زما او ستا خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د یهودو په ژبه نه پوهېدو او زید بن ثابت ته وایي ای زیده د دې یهودیانو ژبه زده که، کله کله زموږ د دوی خبرې اترې راځي یا د تورات د عبارتونه راځي دا زده که. صحابه دومره تیزو ذهنونو والا او زید بن ثابت د یهودو ژبه په 15 ورځو کې زده کړې. حدیث د بخاري کې 15 ورځو کې سړی پردۍ ژبه زده کولی شي. دې نه ته اندازه ولګوه دا صحابه څومره ذهین خلک چې یو خبرې ته متوجه شو بس سم الله ورله قابلیت د دنیا هم ورکړی او د دین هم ورکړی، کمالات والا خلک. ګوره نبی علیه السلام دې ته محتاج دی چې یاره دې خلکو سره زما خبرې اترې کېږي نو د دې ژبه زده کول غواړي یو ملګری زده کړي چې بیا ترجماني کېږي. صحابو نه اوچته اولیا شته؟ صحابو نه اوچته اولیا نشته. او هغه صحابي به څومره لوی ولي وي چې نبی علیه السلام خپل سفیر کی او خپل خط مبارک ورته ورکي او ورته وایي دا فلاني بادشاه لویسه کسرا ته، هرقل ته، فلان ته، فلان ته، مقوقس ته، بل ته، بل ته. دا به څومره اوچت صحابي چې نبی علیه السلام به دومره اعتماد کوي خپل سفیر یې ګرځوي. په مخ د ځمکه دا لوی ولي دی که نه دی؟ صحابو نه اوچت اولیا نشته. خو صحابي چې د یو بادشاه په دربار کې ودرېدلی دی د هغه ملک ژبه ورته نه ورځي. مینځ کې څوک ولاړ دی؟ ترجمان. صحابي خبره کوي په عربۍ کې، ترجمان ته ترجمان بیا بادشاه ته وایي دا داسې وایي، بیا بادشاه ترجمان ته خبره کوي په خپله ژبه رومۍ ژبه کې، بیا هغه دې صحابي ته وایي دی بادشاه زموږ بادشاه تا ته دا خبره وکړه. لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواږه ملګري چې په لاس کې ورته لاسونه ورکړي په جهادونو کې ورسره شریک وو، د هغوی سفیرانو او په دې ټوله ځمکه کې د دین دپاره وګرځېده، قربانیان یې ورکړې، هغوی په بله ژبه نه پوهېدل. او شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ډېر وروستو یو شخص راغلی دی، یو نیک سړی او په بغداد کې تېر شوی دی او تا هغه ته په پښتو کې چغې وهي او په پنجابۍ کې او په اردو کې او په فارسۍ او په بله ژبه کې هسې پوهېږي په دې باندې. دا زموږ د خلکو د عقیدو حال دی. هغه رب ته ولې اواز نه
کې چې هغه په هره ژبه پوهېږي بلکې چې په دې زړه کې د کوم ارمان دی او لا په ژبه دې ویلی نه دی په هغې هم پوهېږي. زموږ خلکو والله توحید زده نه کوي. د انسان زړه درد وکړي، د انسان زړه په دې باندې درد وکړي چې دې خلکو خپل رب د رب صفات ونه پېژندل. نو د مکې مشرکان دغه کار یې کړی، د الله تعالی صفتونه یې دې مخلوقاتو ته ورکړل. دا لات سخي صاحب چې تیر شوی دی په مکه کې او د مکې مشرکانو په ده دربار جوړ کړی، زموږ ملک لال شهباز قلندر دی، زه اکثر دا خبره کوم دلته لال دی هلته لات شی یو شی دا حدیث د بخاري کې راځي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې د نبی علیه السلام صحابي او بیا یې د تره زوی دی، هغه فرمایي وایي دا لات یو نیک سړی تیر شوی و د جاهلیت په زمانه کې. کان یلط السویق للحجاج، وایي چې کوم حاجیان به حرم ته راتلل مکې ته نو دې لات دا یو سړی و ده به هغې له ستوان ورکول. یلط السویق للحجاج، حاجیانو میلمستیا به کول، دا د الله میلمانه دي، د الله کور ته راغلي دي. واقعي ښه سړی و که نه؟ میلمستیا یې ورکوله، ستوان د هغه زمانې خوراک و دا یې پرې خورول. نو ګوره ورته چې کله بیا هغه وفات شو شیطان د خلکو ذهنونو کې کېنول چېره دا خو ډېر لوی سخي سړی و او دا به اوس تاسو هېروئ. نه نه دا هېرول نه دي پکار، یو دربار پې جوړ کوئ، چنډۍ پې ودروئ، مالګې به پکې دی به څټئ، د دې په قبر به کاڼي پراته یا به لږ په ځان راکاږئ او فیس به ترې حاصلوئ. شیطان خلکو سره دا کار کوي. زمونږ خلک د اولیاءو د مزارونو سره دغه کارونه کوي که نه کوي؟ دا فلانې سخي صاحب تېر شوی، دا فلانې سخي صاحب تېر شوی، دا فلانې صاحب تېر شوی دی، دا خبرې کوي لګیا. حالانکه هغه هیڅ چاته دا نه ویلي چې یا زما قبر ته راشه یا مانه مدد وغواړه. او قرآن کې الله فرمایي په صورت انبیا کې که چا دا وویلې، که یو کس په دنیا کې دا وویلې چې ما سره هم د الله یو صفت شته او زما قبر له راځه یا ما ته راځه زه به درله حاجت پوره کوم. الله رب العالمین څه فرمایي؟ ومن یقل منهم انی اله من دون الله، څنګه دی مخکې فنجزی جهنم دی که څنګه الفاظ؟ الله رب العالمین فرمایي دا قاریان صاحبان لږ یخ کېنئ. الله رب العالمین فرمایي په دوی کې چې چا وویلې په دې انسانانو کې چې زم یو حاجت پوره کولی شم، زم د خلکو ضرورتونه پوره کولی شم، ما ته راځئ یا ډایرکټ یا زما قبر وغیره ته، دا دعوه چا وکړله الله فرمایي سیده به جهنم ته لېږم، سیده به جهنم ته ځي. دا دعوه د دې اجازت تعالی چا درکړی. او دا کوم آیتونه چې ما ولوسته د سورة النساء، سورة النساء په دې آیت کې الله رب العالمین دا خبره کوي. د دې آیت ترجمه ته واوره ان شاء الله توحید هغه خوږوالی الله رب العالمین به تا ته او ما ته را نصیب کړي. الله دې موږ په توحید باندې صحیح پوهېږي. دا د دې لپاره درته وایم چې د کفارو په دې اخترونو په دې پروګرامونو کې به نه شرکت کې، نه به د دوی تحفې قبلې او نه به ته تحفه ورته ورلېږې، دې نه به ځان ساتي. دا کار حرام دی، دا حرام. زموږ دین پوره دی، زموږ په دین کې خپل اختر شته، زموږ خپل رمضان شته، زموږ خپل ذوالحجه شته چې په هغې کې مسلمانان حجونه کوي، چې کوم نه تلي دلته عبادات کوي، د عرفې روژې نیسي. زموږ د دین خپل ښایسته احکام دي، موږ به د هغې پابندي کوو. موږ له د نورو خلکو نقلونه کول نه دي پکار. زموږ دین کامل دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الله ستا دین اسلام دی، ما درله دا خوښ کړی او ته په بل دین پسې ګرځې. الله فرمایي دا دین مې درته کامل را لېږلی. نن په مخ د ځمکه دا موږ په چیلنج وایو او ته یې ویلی شي چې واحد دین اسلام دی چې کمپلیټ پروت دی، مکمل. بل دین په دنیا کې کمپلیټ یهودیت کې تحریف شوی دی، نصرانیت کې تحریف شوی، په تورات کې تحریف شوی، په انجیل کې تحریف شوی دی، په زبور کې تحریف شوی دی. یو قرآن دی چې څوک پکې تحریف نشي کولی. غټ شیخ القرآن شیخ الحدیث په مخکې شوی جمع ته شاته به د لسو کالو حافظ نابالغه ماشوم ورپسې ولاړي خو د قرآن حافظ وي او غټ شیخ خطا شي په آیت کې دا ماشوم فتح ورکوي که نه ورکوي. دا د قرآن معجزه ده، دا قرآن معجزه ده. څوک پکې تبدیلي نشي کولی. هیڅوک په دې کې د ځان نه څه کمولی شي نه زیاتولی شي. په دنیا کې صرف اسلام پوره پاتې دی، نور ټول دینونه هغه په خپل اصلي شکل کې نشته دي. اگر کله اسمان نه نازلو خو الله تعالی د حفاظت ذمہواری نه واخیستې او د اسلام او د قرآن الله تعالی د حفاظت ذمہواری اخیستې ده. دا کمپلیټ دین دی. الله فرمایي ما تاسو ته دین کامل کړو، د عرفې په ورځ د آیت نازل شه
میدان عرفات کې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، خپل نعمت مې در باندې پوره کړلو. الله دا زما نعمت وګڼئ چې ښایسته کامل دین مې درکړ. ورضیت لکم الاسلام دینا، اے مسلمانانو تاسو ته ما دین اسلام درکو، په دې زه راضي ما، دا مې تاسو دپاره خوښ کړلو، دا ما ته پسندیده دین دی. بل ځای کې الله فرمایي ان الدین عند الله الاسلام، بېشکه د الله په نزد غوره پسندیده قبول کړی شوی دین صرف اسلام دی. بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین. چا چې د اسلام نه غیر بل دین ولټو، ومن یبتغي غیر الاسلام دینا معنی دینا آخر، بل دین یې ولټولو، په هغې عمل کې خیر دی. مړه څه به پکې د عیسایانو سره لږ څه عیسایت به هم پکې کوو، هندوانو سره به خالونه هم لګوو، د هغې هغه دغه ته به ورځو، څه ورته وایي مندرونو ته به ورځو، زمونږ دا بعضې صاحبانو ته ورځي او د هغه خالونه ورته لګوي، یو بل دی واه واه خیر دی دا به هم کوو. دا دې پکې اسلام نه دی، اچار دی. اچار مه جوړوه، یاد سات، دین نه اچار مه جوړوه. الا لله الدین الخالص، الله قرآن کی سورہ زمر کی اعلان کی خبردار دا اللہ دا پارا دا دین عبادت خالص دے. دی کہ اللہ تعالی ملاوٹو نمانی، دین کے ملاوٹو اللہ نمانی، خالص سوچ دین، صفا دا توحید دین، دی کہ بدزان نملاوٹو نکی. او دغه رنګ بل ځای کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اے مؤمنانو اسلام ته پوره راننوځئ. دا نه چې یو خپه دي په اسلام کې ده او بله خپه دي په عیسایت کې ایښې ده، یو خپه دي په اسلام کې ده بله خپه دي په یهودیت کې ایښې ده، یو خپه په اسلام کې بله خپه دي په هندومت کې ایښې ده. داسې مه کوه، د هېچا پېښې مه کوه. ستا دین پوره دی الحمدلله، تا ته الله ډېر ښایسته دین درکړی دی، ته د بل چا پېښې مه کوه، ته د بل چا نه اثر مه اخله. پکار ده چې دنیا ستانه اثر واخلي، پکار ده چې دنیا تانه متاثره شي، ته د بل چا نه مه متاثره کېږه. صحابه کرام رضی الله عنهم د هېچ چا نه اثر نه واخیستی، کلکې په دین باندې عمل کوو، د الله د توحید عقیده او د خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت یې اختیار کړي، په دې کلک ولاړو. او چې هر چا به ورپسې هر قسم خبرې کولې پراپیګنډې، ولا یخافون لومة لائم، د هېچ چا د ملامتګر د ملامتیا او پراپیګنډو نه هغوی نه یېرېده. الله وایي، الله وایي دا مؤمنان دي چې د چا د پراپیګنډو نه نه یېرېږي، پروا نه ساتي. بد الله په دین کلک ولاړ دی که څوک هر څه وایي. مسلمان دې پیسې ښایسته اوچتې کړي، که په دې پیسو پسې یو کس خندا وکړه، د نبي په سنتو پورې خندا وکړه، هغه د ایمان نه لاس وینځل، خو ته ترې مه متاثره کېږه. ښه کلکې پیسې اوچتې ساته، ښایسته حلیه ښایسته د سنتو مطابق برابره کا، که خلک هر څه وایي د چا نه مه متاثره کېږه. لباس دې د سنت مطابق برابر کا، غم خادي دې د اسلام او د دین مطابق کا. د خلکو خبرو ته مه ګوره چې یاره دغه فلانی تروری وایي او هغه فلانی اجاڼی وایي چې یاره دا واده خو داسې په ډنګه ډونګه ښه ښکاري، دا ډنګه ډونګه پکې ولې نه کېږي. پراپیګنډې به خلک کوي، خبرې به کوي، پروا یې مه ساتئ.